که په دې وخت کې تاسو وایي چې موږ دې هم نه بیماریږو او زموږ ماشومان دې هم نه بیماریږي نو تاسو ته پکار ده چې د دې یو خبره احتیاط ضرور کوئ. هغه خبره دا ده چې کله هم په کور کې ماشوم بیمار شي یا غټ انسان بیمار شي نو د هغه سره نور ماشومان هم بیماریږي او نور غټ انسانان هم د غټ انسان سره بیماریږي. وجې د دې نه چې په دې یخنۍ کې کم ته چې موږ په میډیکل کې وایرس وایو دا په دې یخنۍ کې د یو انسان نه بل انسان ته د هوا په ذریعه باندې ډیر زر منتقل کیږي. نو وجې د دې نه چې کله هم چاته ټوخي پرنج یا د سینې خرابي وشي د وایرس د وجې نو هغه ته پکار ده چې هغه د خپل ځان حفاظت د دې دپاره کوي چې نور ماشومان ترېنه نه بیماریږي یا غټ انسانان ترېنه نه بیماریږي. نو که چیرې یو ماشوم ته ټوخي پرنج یا د سینې خرابي وي نو تاسو به ورته دا احتیاط کوئ چې نور ماشومان به ورته نږدې نه راځي ځکه چې د دې نه هغه ماشومان هم بیماریږي چې د دې د وجې بیا ستاسو په کور کې اول یو ماشوم بیماري بیا نور ماشومان بیماران شي. او که چیرې غټ انسان بیمار وي نو هغه ته هم پکار ده چې ماسک ته اچوي او ټوخي پرنجي دي د نورو ماشومانو یا د نورو انسانانو سره نږدې نه کوي ځکه چې د دې نه نور ماشومان او نور انسانان هم بیماریږي. او درېیمه ضروري خبره اکثر مور ته د سینې خرابي شوي وي ټوخي پرنج ورته وي خپل ماشوم ته پی ورکوي او په دې دوران کې کم ماشوم چې په اسکی دا ورسره ډیر زر بیمار شي. نو وجې د دې نه چې تاسو کله ټوخي پرنجي کوئ نو تاسو ته پکار ده چې خولې او پوزې ته تاسو لوپټا یا ماسک نیسئ او که چیرې تاسو دا نه کوئ نو ستاسو د وجې نه بس تاسو ماشوم زر بیماریږي ځکه چې د هغه په وجود کې دننه امیونټي ورته ویلی شي یعنې داسې یو طاقت دی چې دا طاقت د بیمارو خلاف د ماشوم په وجود کې دننه جګړه کوي او دا طاقت د ماشوم په وجود کې مکمل نه وي او نه مکمل طاقتور شوي وي چې د هغې د وجې نه ستاسو ماشومان به انتها زر بیماریږي. نو که چیرې ماشوم یا غټ انسان وي نو تاسو ته ضروري او د احتیاط خبره دا ده چې تاسو ماسک اچوئ په دې موسم کې او تاسو بار بار لاسونه په ګرمو اوبو سره وینځئ او د دې سره بار بار تاسو ګرمې او تړمې اوبه څښئ او د دې هوا نه تاسو خپل ځان او خپل ماشومان بچ ساتئ نو ستاسو چې کم صحت دی دا به هم نه بیماریږي او ستاسو ماشومانو چې کم صحت دی دا به هم نه بیماریږي. کله چې ستاسو احتیاط د ماشوم سره شي او د خپل ځان سره شي نو دا بیماری تاسو ته بیا نشي راتلی ځکه چې انسان ته الله یو داسې طاقت په وجود کې دننه ورکړی دی کوم ته چې امیونټي ویلی شي چې د هغې په ذریعه باندې ستاسو د ماشومانو ستاسو چې کوم وجود دی هغه به زر نه بیماریږي که چیرې تاسو ورسره صرف او صرف احتیاط کول شروع کړل.